حضرت تمیم داری رضی الله تعالی عنہ نے روایت دی فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې دین نوم د خلوص او د وفاداری دی. اصحاب کرامو عرض کو چې د الله رسول چا سره وفاداری؟ و نبی رسول الله فرمایل چې د الله سره او د الله د کتاب سره. نو محترم مسلمانانو ورونو د حدیث یوې سمې بیان کړی و. اوس راځي داس دکو چې د الله د کتاب سره وفاداری څه ده؟ د الله د کتاب سره وفاداری ده دغه سره خلوص ده دی چې پاغه باندې ایمان راوړل، یعنی قرآن باندې به ایمان لري چې دا د الله د خوا نازل شوی دی په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. دا خرنی کتاب دی، یعنی بعد بل کتاب نه راځي، بل پیغمبر نه راځي. یو دا حق ادا کول دی. او د دویم دا چې د قرآن د عظمت حق ادا شي، دغه د لوی حق ادا شي. دا دریم دا چې په دغه علم حاصل کړي، او څلورم دا چې دغه علم خور کړي، او پنځم دا چې په هغې باندې عمل وکړي. دا د الله د کتاب سره، یعنی قرآن سره خلوص دی. د الله د کتاب سره وفاداری ده. نو د الله د کتاب سره د قرآن سره وفاداری، د قرآن سره خلوص دا دی چې موږ په هغې ایمان ولرو چې دا حق کتاب دی، په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی، یعنی بعد بل کتاب نه راځي، دا خرنی کتاب دی. یعنی مخکې څومره کتابونه د الله د خوا نه راغلي هغه منسوخ شوي دي، دا خرنی کتاب دی. د دې قرآن علم زده کول، په دې باندې عمل کول، بیا دا علم خورول او نور مسلمانان ته هم رسول، دا د قرآن حق دی په مسلمانانو باندې. دا د قرآن سره خلوص دی، دا د قرآن سره وفاداری ده. محترم مسلمانانو ورونو، قرآن د عمل لپاره راغلی. قرآن د مسلمانانو لپاره ضابطه حیات دی. قرآن د مسلمان لپاره قانون اساسی دی، یو دستور حیات دی. په دې باندې به عمل کوي، په دې قرآن باندې عمل کول، نو قرآن علم زده کول، قرآن بل نور مسلمانان ته رسول، په دې باندې عمل کول، دې حلال حلال ګڼل، حرام حرام ګڼل، دا د قرآن سره وفاداری ده. دا د قرآن سره دغه خلوص دی. نو دغه مطلب شو. الله دې په موږ ته عمل را نصیب کړي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.